13 ورځو کې یو خبره پیښه شوه چې ابو بکر صدیق تا د ابو بکر کونیه چې ملاو ده د زوی چرته ابو بکر نو د ابو بکر ولی وای ما خپل د درې بزرګانو نه تاسو کو ما ته وو به چرته زوی مالو به خبره نه ده کتابی دلیل پکار ده اس کشفنا چې ابو بکر تا ابو بکر ولی وای یا عمر تا عمر فاروق ولی وای یا عثمان تا ذنورین ولی وای یا علی تا حضرت حیدر کرار ولی وای نو دا قسمه حقائق لټول دا لوی درد سره تعلق یو سره د چا خوخوی نه داغه انولن معلوم کی کړ نو دین مونږ هم قاصر یو مونږ هم د بل رنگ کې رنگ شوی یو هغه حقائق لټول زمانه چې کومي غلاړ په خوابم مدرس عالم چو ټول شپه کتاب کتو او طالبانو بم ټول شپه کتاب کتو نو هغه استاد به د یری کتو چا سينه چې دا طالب مثال رئیسار نکی اوس طالبانم ډډه خېټه ټول شپه پراتی یو استادان هم ډډه خېټه پراتی تپوس والا سو پاتې نشو نو عرض داو چې قران کریم کې کتا سو وګورئ یوزه کې راځي چې ان انزلناه فی لیلۃ القدر یوزه کې راځي چې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ قران کریم ما په لیلۃ القدر کې نازل کړي او یوزه کې وایي چې دا ما په لیلۃ مبارکہ کې نازل کړي نو یو کتاب دې کله خدای وایي چې په لیلۃ مبارکہ کې نازل دی او کله وایي چې په لیلۃ القدر کې نازل نو په ظاهر د آیتین ومنس کې تعارض معلومیږي لکه قران کې بل ځای راځي چې رب المشرق والمغرب الله رب د مشرق او د مغرب دی مشرق کوم طرف ته وایي ها لاس دیخوا کوي تاسو ټول مشرق کوم طرف ته دی او مغرب جنوب کوم خوا دی ها جنوب داسې دی که داسې دی او شمال واوره دی یو ګناګار غوندې سړی خبره باندې سوار خدای در باندې راځي قیامت کې بس کوي کله خدای غوندې ذات ویلې چې جنوب کم طرف ته بیا بس کوي شمال کم طرف ته بیا بل سوال شو چې ما په قران کې د مشرق او د مغرب متعلق 3 آیات در نازل کړي رب المشرق والمغرب بل آیات ته په قران کې رب المشرقین و رب المغربین بل آیات ته رب المشارق و رب المغارب قران کریم کې 3 قسمه صيغه ذکر دي د مشرق او د مغرب متعلق رب المشرق والمغرب رب المشرقین و رب المغربین رب المشارق و رب المغارب یو د مفرد صيغه ده یو د تثنیه صيغه ده یو د جمع صيغه الله د مشرق او د مغرب خدای دی الله د 2 مشرق او د 2 مغرب خدای دی الله د ډیرو مشرقونو او د ډیرو مغربونو خدای دی قران کې تعارض دی کنه مشرق او مغرب خو یو دي نو دا دوه په کې څنګه کم ځای نه رااله او دا جمع په کې کم ځای نه رااله عزیزانو دې سيزونو لبیا درد پکاري چې قران کریم یو مسله کې اونختی نو ټول شپه بیا 13 کې کتابونه ورپسې ګوره او لټه ترغه ودکیږي نه چې تر څو پورې دا مسله حل کړي دې د پاره بیا ډېر لوی درد پکار دې قوم نه حس وته ده بالکل درد ته وته ده حقائق د قران او د حديث را معلومول او تیوستل دینه درد وته یو حدیث کې راځي چې سپېچ کم شی جوټه کی وزل به وینځي بل حدیث کې راځي چې درېزل به وینځي د دې حدیثانو منځ کې تطبیق بسنګ کی دا د علماو کار یواز نه ده تاسو مسلمانان یې زمولا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه زما پیغمبر دې داسې تاسو هم دې کنه ده ما او تاسو کې خو فرق نشته زم داغه نږدې کټ د پاره بمنډ وام او تم داغه نږدې کټ د پاره بمنډ وې خدای چې څنګه زما خدای دې داسې تاسو هم دې کنه نو ته دې امی او زدي ملایما ته دې اسه د بازګل کوتا کېږي زدي چې مولا کوتا کېږم نه په دې میدان کې الله او دا رسول محبوب دي ته
عاشق او زیم عاشقم منډه بسره وو چې ته ځان وړاندې وررسې او که زه ځان وړاندې ور. نن چې کوم بغیرت ملک مونږ اوسېږو د سایکل ریس پکې کی. نن چا راته وی یو کال کې سایکل والا د کوټې نه راورسېد که خدای خبر کم دی نه په سایکل سوارو خدای دې مال د دوی کورم وران کی ورپس. دا ستوره ده په سایکل راسوړې او صاحب د کوټې نه دنیا ورته په تماشا ولاړه ده جاله دا د ګډې زوی په سایکل سور دی او دومره میله سفر یو یا صاحبه کرکټ دی او عقیده او غوامد او خزیدی او غوبل دی. دا سوچ سمجھ سکیم دی د زمکه په سر د هر گورنمنت چې داسې شوشې را پریخي دي چې قوم په مشغول ساتلی شي چې مونږ ته خیال نشي. دا دومره د ښې ښځې زامن نه دي چې ستاسو خوشحالۍ دپاره د جرمني نه دلته کرکټ میچونه تاسو ته ریلې کوي او کروڑونه روپۍ پې خرچ کوي. د ده مطلب دا دی چې دا ښځې او نر او هلکان دا ټول پې ورپراته وي چې مونږ ته خیال نه. اوس خر ته چې واښه واچوي نو هغه بل خوا خیال کوي بیا نو مونږ خره یو دا یې راته واښه اچولي دي. تاسو خیال راکړئ څومره اهمیت لوح العهد ته دې خلقو ورکړی دی. څومره اهمیت الله دې امان راکړي. څه به کېږي د مسلمان هر منټ قیمتي دی. د یو منټ به هم ته خدای له جواب ورکړي. یو منټ فلانه منټ تا کم ځای کې تیر کړی د دې به هم جواب کې. فلانه ګنټه دې کم ځای تیره کړې وه د دې به هم جواب کې. سترګې مې در کړې وې څه دې پې کتل د دې به هم جواب ورکړي. غوږونه مې در کړي وو څه دې پې اورېده د دې به هم جواب ورکړي. لاسونه مې در کړي وو څه دې پې کول. خپې مې در کړې وې چېرته پې ګرځېدې دې به هم جواب. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. پل غلط د لارې مګدبې د دې ټولو به حساب ورکړي. څومره وخت چې ته ټي وي ته په ګنټو ورته ناست په ګنټو او د دغه بربنډو عورتونه ګورې د دې به هم خدای له جواب ورکړي. د ګوډې نه پاس او نوم نه لاندې دې اریې ته کتل حرام دي. دا ټوکړه چې ده دا عورت دی دې ته کتل حرام دي. په ګنټو ته مرتکب د حرام وي په ګنټو دې به هم خدای له جواب. اوس بیا خبره ده چې مسلمان ملکونه چې دي په دې قهر زیات اخته دي. په ابوظبي کې د جمعې په ورځ د 10 بجو نه تر 1 بجې پورې د ټولو خلکو خپلې کشتۍ ساتلې دي او ابوظبي کې یو چره کټ کړې ده د سمندر نه چې هغې له مصنوعي دیوال والی دی. نو هر سړی موټر پسې کشتۍ وتړي او ځي او په هغه سمندر چره کې بربن لامبي. زه ابوظبي ته تللی ومنو چا راته ووایي نو مال زه خپله ګورم چې بیا ویلی شم. نو په خپله لاړم په 11 بجې او تورو شیشو والا موټر مې ورته پیدا کړی و. په بند شیشو کې مې 11 نه تر 12 بجو پورې تماشا وکړه. ښځې او نر داسې بربنډي لکه زما دا لاس تلی چې دومره هغه کچه قدر هم نه واچو بالکل بربند. دا زمونږ د اسلامي ممالکو حال زیات تر پکې فلسطینیانو داسې بربند. نو چرالما نو راپسې سفیر راغی چې خدای ته ګوره چې دلته چرته تقریر کې دا خبرونه مونږ له به کار پیدا کړي. مال بلا توره ورپسې پاکستان کې به وایم دلته نه. عزیزانو عرض مې دا و چې یو سړی شپه او ورځ مرتکب د ګناه کبیرهی مرتکب نو د باندې څه چلو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې هر وخت مرتکب د ګناه کبیرهی نو د په دې زړه باندې یو تور داغ جوړ ګناه کبیره وکي په دې زړه یو تور داغ جوړ شي چې بل ګناه وکي داغ لګ نور زیات شي چې بل ګناه وکي داغ نور زیات شي چې په کلونو لګیا یو دا ګناه کوي نو دا زړه ټول محاصره کی هغه ګناه بالکل په ګناونو کې بند شي. خو چې بند شي بیا که هدایت وی او که قرآن وی او که دین وی او که مذهب وی او که هر څه خو چې پړی یا ټیک کوي التړته د ګناه دیوال والی هغه دیوال کې دننه نیکی نه نوتی نشي. نن زه دا پوهېږم زه چې زمونږ د ملک
د دنیا زړه چې دی هغه ته د ګناه دیوالونه واله شو. که ورته راشه قرآن واورا وای مونږ ډېر اورېدلې، که ورته راشه حدیث واورا وای مونږ ډېر اورېدلې. او کچا ګیره پرې هغه ته ځان اولیاء نظام الدین اولیاء ښکاری، کچا سنت والی دي هغه ته ښکاری، کچا مسواک پړ کې وټومبلو. نو زمار داو چې आवाज په سنت او اغستو ګوره دین نکیږي. حقائق د دین به معلومه، باریکات د دین به معلومه چې قرآن غوندې عظیم قانون ما درلېږلی ستاتیا کال عمر او پاتیا کال عمر کې د قرآن د حقائقو لټولو د پاره تا کم وخت ویسته او کم وخت وقف کړو. نن ستا ملک وای چې الکا اوسګار ټیم چرته وګورئ راځي چې جمعات کې استاد جی دا پلانې ټیم زمونږ اوسګار دې کتره ته ستا خدای سټه و باس تب دین له اوسګار ټیم ورکه کم چم سستا اوسګار دې نو هغه به دین له ورکه انا اوسګار وخت بستا دنیا ته نو خدای به وای چې تا اوسګار ټیم زما دین له ور کړو زه استا بخنه ته اوسګار نه ما اوسګار ته دا دین درته دومره فضل شیخ کاری چې اوسګار ټیم به دین لور کې کنه د ژوند مستقل وخت به دین توباسي د ورځې هغه اعلی ټیم چې دی هغه به دین لوباسي او پاره کې به ته دین زده کوي. نو عرض مې داو چې حقائق استاسو وګوره لږه غوندې تجربه وکړي. ما خو درته وی ستاسو د وجې موږ نه مولا توبیر شو او په بازار د نابیناو جوهریانو په بازار د نابیناو جوهریانو خرمور لالو گوهر دریواړه یو دی رون جوهری په دکان ناشته او ته کنجه کلاس کې ورک نو لالو جوهر او کنجه کا به یو برابر غنی ځکه رون دغه تخکاری نه تجربه وکي دا آیاتونه زده کوي چې رب المشرق والمغرب رب المشرقین و رب المغربین رب المشارق و رب المغارب پختنه وکي لگا دار چا د علم بدر ته پته ولګي چې دا څومره وبو کې ده. مولا له چا د فارسی خاطر راوړو ویل استاد جی دا لک پړاو کاغه چې ورته کتلی ول زه په دې نه پوهیږم ویل پټکې دې دومره غټ ګډوره په سر کې نو لیدو فارسی خط نشي پړاو پټکی ډیر دي لوی لوی پټکی دي لوی لوی کولی دي کنه جی تجربه وکړه بیا دا تجربه وکړه چې قران کې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه او ان انزلناه فی لیلۃ القدر د قران دا دو ځله نزول دو قسمه نزول دو قسمه شپو کې دا خدای ولی ویل دی د دې تطبیق وکړه تاسو خیال راغی دا تجربه وکړه. نو عرض مې دا عزیزانو دې جمعه کې زم درته نه وایم بلې جمعه له به وایم او که چا زده کړ ما به پوهه وای. عزیزانو عرض داو چې دنیا بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړه ده. دا ملک ستا پاکستان لګیا دی د دې نا اهل حکمرانو د لاس تبا کیږي او ضیاء الحق له چې نور څه خطا شو نو د خزو مولود شریف شروع کړو خزه را غونډې کړې دي او د خزه چې دا غي صدر ده نو آئین شریعت کانفرنس د خزو کړي د خزو نو خزو ویلي دي چې شریعت پکار دا زمون ملک دا زمون وطن شو او هغه د خزو آئین شریعت کانفرنس بیا په ټلویزیون باندې ټولې دنیا ته ښایي. تما ته وایا چې په دغه شریعت کې لیکلي دي ته په دغه سترګورون شې چې دا ته په ګوره په دغه شریعت کې لیکلي دي چې خزه به په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پاو आवाज هم پر دې سره وانه وي ستا خزه د ملک د سړو خزه راټولې کړې او په ټلویزیون ټولې دنیا لوندانو ته وخو دي دا ټي وي ته چې ناشتي دا لوندان دي کم خلک چې شپه ورځ ټلویزیون ته ناشتي هغه څسبرګان اولیاء دي نیکان خلق دي لا یا رخو ارمان د ایمان دی لا بعد پکې ورودي بیگا هډر خ پروګرام په ټي وي او بزرگ وای جمعات نه بروزي هډر پروګرام ته زن طلاق بچیا تعالی شرم نه درځي چې توای چې بیگا هډر خ پروګرام په ټي وي شرم نه درځي
دا دې چرې مونږ نه چې بیګا هډر خ پروګرام په جمعات کې څه چلو الکا پکې د محمد رسول الله حدیث بیان دا چرته تاسو ویلي نه دا مخه ته چناس کی دا بیگا هډر په پروګرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان دا مو اوس تاسو په خدای ما په خدای قسم ده چې واستریږي د مولانا عبدالمعبود صاحب هغه خبره می ایمان مضبوطی واستریږي یو سل درش په تکاله عمر کې وفات شو دل تراغلو د شپې 10 بجې ما ورته چې هغه ته دا علم چې په قبر کې د مړي حال معلوم کی چې لاندې پیسا کم لاندې ول رازا چې لاس نه ونی ول دا بار دیره دا ورولم دي خو ول یو خبره مې بچي اوره چې دیره ته دا سه وکړه ول یو خبره مې واوره مړه خو درته په قبر کې خیم خو په دې دیره کې داسې مړې نشته چې وی ګوره اورې دي خوشحال دا ټول ول په قبرونو کې ناس دي غوخه ته غسیږي لګیا ټیکې ته غسای ټول عمر بروټای خوندرنی کی قدر ته مې خو بس یو بو میناره کو د کوټې نه مې بار منډه کړه معلومات یې مخه زه نه ګور چې اوس تیریږي په دې می ایمان مضبوطی چې رښتیا په دې دیرو کې داسې مړې نشته مونږ یې پکې